لنډه کیسه. تا سره واده کوم خو په یو شرط. یو ځوان هلک د یو نجلۍ د غوښتلو لپاره لاړ، اما هغې پیغلې دې هلک ته شرط کېښود چې په یو شرط در سره واده کوم چې مور دې واده ته رانشي. هلک چې حیران پاتې و د مشورې لپاره خپل یو استاد ته لاړ او په خجالتۍ سره یې ورته وویل چې یو کلن وم چې پلار مې مړ شو او مور مې د دې لپاره چې زموږ ژوند تامین کړي په پردیو کورونو کې د خلکو کالي مینځل او یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوله او اوس هم له دې لارې کورنۍ چلوي. اوس چې زما یوه پیغله ډېره خوښه ده، هغې راته دا شرط ایښی چې مور به دې واده ته نه راځي. زه در سره واده کوم، زه څه وکړم؟ استاد ورته وویل چې ته لاړ شه کور ته او د خپلې مور لاسونه دې خپله ومینځه او بیا سبا ته زه درته وایم چې څه وکړې. هلک چې کور ته لاړ د مور لاسونه د مینځل ګوري چې د مور لاسونه یې ترک ترک چاودلي دي او د دې په مینځلو له درده چغې وهي. هلک د خپلې مور لاسونه په داسې حال کې ومینځل چې له سترګو یې اوښکې روانې وې. کله چې د مور لاسونه ومینځل تر سبا یې صبر ونه کړ او استاد ته یې تلیفون وکړ او ورته یې وویل چې استاده زه مې مور د نن لپاره نه خرڅوم ځکه هغه خپل ژوند زما لپاره په مصرف رسولی. مننه استاد، په هر څه دې پوه کړم. چا چې ستاسو لپاره خپل پرون قربان کړی وي هغه د خپل نن لپاره مه خرڅوه. فای